سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ. د امریکا لپاره تباه کوونکې بد خبر. تیر کال امریکا کې نږدې 50,000 کسانو ځان وژنه کړې ده. د امریکا حکومت ویلي چې په 2022 کال کې په دغه هیواد کې 49,500 کسانو ځان وژنه کړې ده او دا شمېر ځان وژنې د امریکا په تاریخ کې بې ساري دي. د امریکا د ناروغیو کنټرول او وقایي مرکز چې دغه احصایې خپره کړې شمېرې ښایي چې له دویم نړیوال جنګ راهیسې په امریکا کې د ځان وژنې پیښې ډېرې شوي دي. د امریکا غږ د راپور له مخې دغې ادارې په امریکا کې د سږ کال ځان وژنو شمېره تر اوسه نه ده اعلان کړې. د کریسټینیا ویلبر په نوم یوې 45 کلنې امریکایي مېرمنې چې زوی یې تیر کال ځان په ډز وژلی ویلي یو څه ناسم دي. د ځان وژنو شمېر باید لوړ ولاړ نه شي. زما زوی باید مړ شوی نه وي. پوهېږم دا موضوع پیچلې ده خو موږ باید یو څه کولو توان ولرو. دا هغه څه دي چې موږ یې نه کوو ځکه اوس چې هر څه کوم ګټه نه کوي. یو شمېر کارپوهانو خبرداری ورکړې چې ځان وژنه یو پیچلې مسله ده او د خفګان زیاتوالی او د رواني روغتیا خدماتو نشتوالي په ګډون زیات لاملونه لري. بلخوا جیل هارکوی فریډمن د ځان وژنو مخنیوي امریکایي بنسټ د څېړنو مشر پر دې باور ده چې پر امریکا کې د ځان وژنې زیاتوالی یو له اصلي لاملونو وسلې ته لاسرسی دی. د ارقامو او شمېرو له مخې ډېری خلکو د نورو لارو په پرتله د وسلو په وسیلې ځان وژنه ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتونو کې د وسلو پلور په پراخه کچه زیات شوی دی. د جان هاپکینز پوهنتون په امریکا کې د ځان وژنې احصایې څېړلې دي. د دې څېړنې له مخې په متحده ایالاتونو کې تیر کال د وسلو په وسیلې ځان وژنې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي دي. د دې څېړنې موندنو له مخې د لومړي ځل لپاره د تورپوستانو په منځ کې د وسلې په وسیلې ځان وژنې پیښې د سپین پوستو ځوانانو په پرتله لوړې شوي دي.